السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مستند کړی دی چې مور پلار زامنو ته شرایو کې دا د شرایط له نظره څخه څنګه دي. محترمه شرع د مسلمان په حق کې دوه صورته لري. یو کوئی سړی مظلوم یو مسلمان ظلم پر وکړي شرع ورته وکړي په دې کې څه مشکل نشته. او که دغسې مطلق سړی مسلمان ته شرع کوي نو د دغه غاړې بندې دي، هغه غټ مجرم دی د الله جل جلاله په نیز باندې. او دغه رنګه د کافرانو په حق کې شرع هغه پروا نه لري. هغه که سړی د هلاکت شرع ورته وکړي او که بل رنګه شرع یې ورته وکړي هغه پروا نه لري. خو د مسلمان په حق کې یا بیا پرده ظلم کړي نو هغه که چیرې وایي داسې شرع ورته وکړي چې باقي تجاوز نه وي تر حد زیات نو بیا پروا نه لري. او که عفو ورته وکړي دا د ده په حق خیر دی. د جابر بن سمره څخه یو روایت وایي اهل د کوفې د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه شکایت و حضرت عمر رضی الله مبارک ته وکړي. سعد بن ابي وقاص رضی الله مبارک حضرت عمر رضی الله مبارک معزول کړي له هغه ولایت و د هغه مرتبې څخه ایسته کړي. عمر رضی الله مبارک ویل ما ته دا معلومیږي چې سعد بن ابي وقاص هغه څوک دی چې هغه خیانت نه کوي، خو لیکن داسې که زه اوس نه کړم ایسته نو بیا به خلک دا ووایي چې عمر بن خطاب هغه عدالت نه وکړي. نو سعد بن ابي وقاص رضی الله مبارک چې یو څو معلومات ورسېدي چې پلانکي ستا په حق کې هغه شکایت کړی دی عمر رضی الله مبارک ته، نو وایي ده شرع وکوله و هغه نفر ته وویل اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا، که دغه چا زما په حق کې شکایت کړی وي دا دروغجن وي نو عمر یې دراز که او فقیر یې که او مفتین یې که نو بیا وایي دغه نفر ډېر سپین ږیری سو، وایي ډېر غریب سو او ډېر مفتین سو. وایي د بازار په مابینځ کې به کټ ورته پروت و، د کټ باندې به ناست و، د خلکو څخه خیراتونه غوښتل. دومره یې عمر دراز سو، دومره سپین ږیری سو چې ده به کتل دغه د وریجو ویښتان یې دومره غټ و دا بې له سترګو څخه پورته کړل بیا بې وکتل. نو وایي دی داسې فتنه جوړه سوله چې ده به په دغه حالت کې فقر کاوه، په کټ باندې به ناست و، چا ته بې لاس نیولی اوس یو څه خیرات ورکړي چې وایي ښځه به تېرېده ده به داسې پسې وکتل. خلک به ورته دا ته څه کوې سپین ږیری سړی هم یې. وایي ده به وویل په جواب کې وله اصابتني دعوة سعد، ما ته هغه د سعد شرع زما په حق کې قبله سوې ده. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت ولا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على اموالکم، تاسې شرعوي ځانو ته مه کوئ او اولادو ته یې مه کوئ، ځکه داسې یو اوقات شته چې په هغه کې دعا قبلیږي، شرع قبلیږي. نو دا بعضې مندې چې زامنو ته وایي ړوند سي شلی سي ورک سي پلانکی سي هغه نو چې رازبان سي بیا هغه د دې شرع د زامنو په حق کې قبلې سوي یا پلار ورته وایي د دې پر ځای چې ورته ورک سي خو الله دې هدایت درته وکړي، د دې پر ځای باندې چې ورته خدای دې ړوند کوه الله جل جلاله دې هدایت درته وکړي، د دې پر ځای باندې چې مینه دې سپېره سه ورته الله دې هدایت درته وکړي. نو دغه د هدایت خواست پر شي او که به دا وایي چې مینه دې سپېره سه نو دغه ښځو په خولې کې دغه شرع یې ولیدلي دي او د نارینهو په خولې شرع یې مه کوئ، د شرع پر ځای باندې دعا یې ورته کوئ. موسوعة الفقهیه جلد شلم صفحه 209 مباحث الدعاء. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.